مې ورته ویلي چې د بوټو خیال ساتئ خو چاته چې په خپله مې نه کړې خدای شته که د ټماټر ته وګورم ځکه شنې یا سړیا ته څه کې په دې چورنوار لګی سوري ته راځه هغه کټاله تا څه مې کار دی نو ما سره دې څه کار دی د خدای ځای مې دې بوټو ته لګي اوبه مه چوې او ټماټر ته وګوره اوبه خو ورته هغه دی ډنډ ولاړې دي تړون دی ډنډ ولاړې دي خو بس کور کې کارونه اوس ګارېږم نه خو چې راشم بوټو ته به لګېږم اتوره دې وکړه د کور کارونه تم کې او زم کومه ما او تا کې فرق څه راځه راځه کښېنه راځه ښه دا راته ووایه چې څه خبره دې کوله دا خبره به کوله چې تم په کور کې ناست زم پکې ناست نو څوک هم بار ته وځم نو زه خو ښځه یم ناست یم نو ته خو سړی نو بیا ما او تا کې فرق څه شو چې تم جوخ ختلی او زم جوخ ته ختلی نو بارونه څه کار ولې نه کوې کار وکړمه نو دا عمر زما د کار دی یا په سترګو نابینا شي دې ته خو ګوره که نه نو ته په پاکستان کې او پاکستان چې چا زاده و نو هغه دغه یو نصیحت پرېږده چې کار او صرف کار دا نه دي ویلي چې کور کې ښځې سره کښېنه نو خفه کېږم هغه خو تعلیم کړی و نو موږ تعلیم کړی دی نو کړی به دې وې که نه ته پیدا خبرې څنګه چاته به راتاوې دي خو مخې ته بیا راتاو شوی دا راته ووایه چې هلک څه شو ما ته څه پته ده زه خو ستا غم وجاړم خو د هغه غم وجاړم او دقه ګوړ او ډوډۍ راباندې خوره په انګولي پسې مې سترګې راووتې ستاسو د لاسه ویم شکر وباسه چې دا ملاوېږي په دې وخت کې ګینې دا نشته خیال کوه غاښ ته ونه باسي ګورې دا یو غاښ مې دې ګوړې له ساتلی دی نور خو خوږو راله ټول وغورځولو ویم اریان دې یم چې د لکونو سره روزګار روان کړم د خیره که نه خو پیسو مسونه بس خرابې ولې څوک نو دقه خبره خو ورته زم کومه چې کار روزګار وله روان که ګاونډیان خو بیا وله نه روانې چې پلارې ته ورله څه لار سیده که وران داسې کار کوي په ترخه خبره مه کوه پخماده خبره کوه زما خو خوښه یې که نه او دې ورته په هلکان نشته که نه سړیانو د مینې خبرې پرې کوه که نه نو خو ته په ما باندې ډېرې ګوړې وخورې خو دا خوله نه خوږېږي ژوند مې په مرچکو کې تېرېږي نو ګوړو باندې به نه خوږېږي د خیره ستا د لاسه نو چې د کوره دې خوله داسې راوړې یم زه څه وکړم خو ډېرې ګوړې م درکړم که نه خو خدای شته که خوږه شي حقیقت چې سي زه خوږه ومه ځکه خو ستا ابۍ راپسې راتله او جرګې کولې دا خو دلته ترخه شومه خو زه خوږه نه وې چا به کړې وې چا به کړې وي چا هم نه کولې خو بس دا راباندې غرق شو ته اوس ما چیرۍ مه وه ته ما څه خبرې له راوغوښتې پاڅه هغه هلک هم ځان سره که څه کار له روان که او ته هم ورسره وځه څه کار مار وکړئ څه راوړئ ماښام نه خو له زه ګوړه نه خورم نو بس خالي یې چرګې خو انډه وپخه کړو دا څه خبره ده د چرګې انډې ته کښېنه نو ډوډۍ چې نشته دی دا خو بېګانۍ سره ډوډۍ و او دا دی اوس یې خورم سړیا به خیر کړي زه سړیا ځه موږ یو بل په مینه مړېږو سړیا په مینه باندې څوک نه مړېږي غریبي چې راشي که نه مینه وایي په کړکۍ ودانګي مینې نشته دی آو یاره خدای شته ما ویل ته به ما ته ګوره زه به تا ته ګورم او ګوله به خورو تا کې د کتو څه دي د طبقې چټ ته ولې نه ګورم چې تا ته ګورم نو خفه کېږه مه تا کوم د کتو څه نشته د جوارو رنګیا خو به څه وکړم مین کېږي خو ته ما خو درته نه دي ویلي چې ما ته وګوره نو خدای شته کتوه کې څه شته هم نه خو نه مې صبر کوي څه وکړمه اړه دې صبر نه کوې خو ته خارښتي یې او بانې مه جوړوه ته خو پردو ښځو ته م ګورې یوازې ما مه ګناهګاره سپک دتې یې سپک دتې یې و چې څنګه په کور کې وو نو داسې بیا خلک بار پېغورونه کوي نو د سړي دا چې بار څه دې څوک پېغور نه کوي خو بار به م څه کارنامې کوې که نه او کله به یم کله به نه یم مازدیګری به یاد نه قضا کومه چړو قضا مې چې ښه په نیمانۍ دپاسه کښېنه بیا ته وایې چې پیسو درک سړی که نه نیمانات لږ ورته وایو شلو فو چولې مې راخېستې هېڅ هم مې سبېګانې نه دي خوړلي ستا خو د جامو نه پته لګي ځکه در پوکې دي بیا خبره ده که نه سره چې رنګونه راځي خو دې نه وکتم چې دا څوک طریقې الو څوک و مسکانو وایي ستا نظر ستا نه لوګي ما ته هم سنګرنګ وکړو جي زه دې خوښه یم الله دې قدر وکړه زه خو په کلي کې د چا نه خوښېږم او ستا خوښ شومه نه نه مې دې کړي جي کوم دې واده م کړی واده پسې مې جبې شوه جي هر وخت مې دې کوم دې خارښتي بابا د وجې او جبې راله رابار کړي او که نه جي راکه زه مې څه خبره دې ته مه ور ما که د غلې کښېنو جینه ده یې و تا څه کوي
یاره نه دا فاکه مرګه نه سما ته کنه وی زما سلام پیوایا او دغه نو دي ها کوی کوم دي تیار ته ټول وکړ ته ما قسم دي ما خبر دا کوله کنه چې یو خو دا کوم تا وعده کړی دي نه دې کړی بیا خو زما سره جوړیږي لکه هی رانجه لیلا مجنون فرحات شیرینه بس ټیک دی کنه کوم ځای دی ما ته وایي مور پلار وایي راولېږه او زه د بر کلي وم څه وکړم زه چې چینچي پسې ولاړم چینچي به راولم صبر خو که ته خو ډېر زمان یم تېر نه دي نه څه مې نه ورسره تپوس نه کوه دی هلک نه که نه وایي چیم پخ کړی ها زه اوس صحیح ده ښه زه اوس کار کوم که نه موبایل باندې وم او زه ستاسو دا کلی معلوموم خو د پلار یې ښه نوم دی وزیر صحیح ده زه اوس معلوم بیا که مو وګرځم دغه ته یې معلوم کړم ښه اوس ټیک ده خوښه مې ده ښه الله دې قدر وکړه الله دې قدرمنده کړه صحیح ده والله زما د عالم دا څېره وبېده ویا چې راغلی څنګه بس لالا ستا تپوس لرالم او د دې بابي تپوس له مې رالم مې چې څنګه یې الله دې خات کروره بس ټیم تیریږي الحمدلله ته څنګه لالا او خیمه ومرالم ما وی چې تاسو سره سلام اصلاح شمه اگر ویره مې نه غوښتن او غم زما زوی لره نکړه ما زما کور په خښتو ډک کاری چې ټیم تیر شي بیا خبرې نه کوي یاره بس خبرې نه کوي خو خپم و پس ویره مې ده کنه دا خو د نصیب خبرې دي زمونږ په لاس کې خو نه ده دا خو د بره د پیسې دي بس خدای دې وسالته خوشاله لري زما لور ده نو اوس سره څوکما د پوډري څه به څه خوشاله شو الله دې مل شي یا ځا خیر وای پاک خیر ولر ویری زم پوډري لري ورکړې ما اوس بل واده کوي ډولې راوړم هم دې کور ته بیا راوړم الله خو د یو واده سره خپې تاویږي راتاویږي دې څنګه کوي زم هم دې مان لګي هم دې کور ته به ډولې راوړم زه اوس څوکما ها ډولې راوړي وګوره کنه لاله سم د میزوینه نه غوښته وزاري بل ډولې کې ته خو پیغور ما کوه ته پرې خبرې ته مې ته خو مکمل او شو د پیغور ها دا قدره دا ولی ته پرې خبرې خدای شته کنه چې دا ډولې به همدې کور ته راوړم همدې کور ته زه باندې ودی کوټ به ما دا غاښونه به درنه بوډه وباسم لکه زما دې ورته خبرې مه کوه کېنه لالا کېنه دلته کومې نه کړه که نه ښځې دا دویم واده به کومه څنګه به رانه ته به وګورې ښه دا به کوم وینې دا دې ګوله چې د سپک ګټ نه یې د قجینه نه غوښتې ته ورته وګوره اوس شرمېږي ټوله دا مې بیړه خفه شي لور مې نه ویره مې نه داسې سختو باندې مې خو پېرزور نه شي که نه یو زویه پلار ته به مې وایي چې تره مې نه غواړي ور مې که دې پوډري له ستا دې پلار ته ماله په زور راکړې ولې زه څه شي جامې نه او نه کومته بس ما خلک مشته باندې اثر دوه ډوله جیب کې اوس بلیډونه وګوره وپرې نه وایي تاسو لاس ماته ترو چاچی وی دې اختر نه کړي دي پټې والو ټاپه اوس ورکړې ده اوس مه کوه څنګه به دې ما راته نه وایي چې ګوره زه ښایسته ځوان یم ځوان څنګه دا ته ځوان یم دې چاړه ته وګوره قلي یې راغېستې او نڅیانو ته چپ کړه ستا خو لکه د ډیسي د چاچی چې بره پوکي راکاږي او لاندې پوکي پیږي ها ته اوس څه وې پرېږده چا به وایه زه دا وایم که نه چې همدا ډولې به زه راوړم ډولې راوړي نه سره وړه پرېږده ما باندې به موبیل ته وډبې خدای دې تاسو په دې کور کې یو خودکش ډولې راوړي ډولې اچھا په شرم دې کار کېنه وبن پې وایي په ته چپه مې پیسه پسې زه مته نه چې پریشا ډولې راوړي وایم ځان به پسې ورسوه کور به د خالي پرېښه کور ورته خوشي پرې نه دي والونه کوه چې پړه بیو شابه هله مشرانو خبره زیه وی یورو او ډک ښکاري یورو
دا د زمونږ نه اصلي دا چاچي او تر سوځېدل دغه پوډري له ورکړه او په موږ له نه راکوړه د تربور کار څه دی پیغورو بای تربور د بیري بور کیږي پیغور نه راغلی خلک راشي خبران وشي مونږ تاسو کار نه راتلو موږ نه راځو زمونږ تپوس له پلار مل ته ایسی د ناتیو نه ما خشتنه وکړی ده ما لباس ایشوریا سانجینه راځه چې زوی راځه راکوړېږه ټول عمر ګډې سره ولیدې پاسه مړه پونکیا دی باغه ګړو والا لمړه دلته به شپون پونکول یو پوکې باندې یو لاندې راځه نو دا ورځ وای موږ به نه راځو موږ به نه راځو مونږ ټوله خوړلې نه چې د پاته پې بیا راشي خان تحصیل را روان دی هغه زول بدل به دې اخلم د څنګه زه د ملک په حجره کې په بچو والي په ایمان کې پرېږدم سره غرمه داسې څوک سره اشنا ده السلام علیکم جان کټیا او په خیر خان تحصیل په خیر یا لکه داسې چېرته په من دی خدای ظالمه وایم چې بار خان د زوی دی وایي تا ته نه ویلي او زامن دې څنګه زامنو هغوی ته مې تاسو کور کښېنې زه ورځم او بس راځم داسې چل دی زه چې ورځو نو ته چې به ما ته ویل نه نو مړه ولې نه دي راته ویلو خو ما نه خو یېرو ښه زه چې ورځو راځه راځه خان تحصیله د خدای ظالمه نو پروان لار مې راولي پرو غرزي نو دا روانه لار هم تاله سیده ولې دا راته ووایه که نه چې په تا باندې خو زما زوړ حساب کتاب پاتې دی دا څه شي هغه د ملک صاحب په حجره کې چې دی په زامنو باندې او په خپله په دې ګنجي دی له ډولکي وال او وهلې دي هغه زوړ حساب کتاب در یاد ګوره جان کټیا جګړې زړې قیسې پرېږده زما او ستا خو ورورولي ده ورورولي به کوو که نه چې د خپل بدل واخلم ورورولي به سره بیا سم شه نه لکه مه کوه اوس ناست اوسه نن ورته ناست چې سم بوتم بوت نه شو